مسائل الاسلام ستار سپیڅلی اداره ده د علوم خزانه ده د علوم خزانه ده د مفتی مطیع الله شیرانی صاحب مدرسه ده د علوم خزانه ده. محترم مفتی صاحب، یو محترم ورور پوښتنه کړې ده چې کچېرې د حیض یا د نفاس په وخت کې خاوند مجبور سي و جماعت، نو جماع به کوي او کنه؟ دا جایز دی که یا؟ بسم الله الرحمن الرحیم. محترم ورور، د حیض او نفاس په وخت کې جماع حرامه ده او پر ازار سربیره لنګ پرتوګ پر دې باندې سربیره نفع اخستل دا جایز دی. انزالیدل پر دا لنګ یا پرتاګه سربیره دا جایز دی. او کچیر په ګناه اخته کېدی د ښځې په لاس سره چې ښځه په لاس انزال کې دا جایز دی. او که په ګناه نه اخته کېدی عذر نه ورته خطره نه ورته متوجه انزالیدل د ښځې په لاس دا بیا مکروه تنزیهی دی. معنا دا چې د نامسه نیولې د ښځې بیا در زنګنو پورې لاندې در پرتاګه نفع اخستل ناروا دی. سربیره پر پرتاګه که انزال سی معنا خلاص سی ځان جنوب کې جایز دی، روا دی، ګناه نه ده. په لاس د ښځې ځان انزالیدل که مجبور و په ګناه اخته کېدی دا روا دی، او که په ګناه نه اخته کېدی بیا مکروه تنزیهی دی. فتاوای حقانیه 3 جلد 644 صفحه کتاب النکاح. والله أعلم.